افغان حکومت د 2013 کال پورې د 180 میلیارډ ډالرو پر مختللو وسلو شرکت جوړولو لپاره ملي ستر پلان وړاندې کړ. سلام، ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان حکومت نن د 2013 کال پورې د افغان پرمختللو وسلو شرکت یا AWC د جوړولو لپاره یو ستر ملي پلان اعلان کړ. دغه طرحه د هیواد د دفاعي خپلواکۍ پر لور د بنسټیز ګام په توګه معرفي شوې ده چې له مخې به افغانستان د پرمختللو وسلو، توغندیو، ډرونونو او راتلونکي نسل کوچنیو وسلو د ډیزاین او تولید وړتیا ترلاسه کړي. د چارواکو په وینا د دې پروژې لپاره د راتلونکو 10 کلونو په اوږدو کې له 180 میلیارډ ډالرو څخه ډیره پانګونه اټکل شوې چې تمویل به یې د اوږدمهاله سرچینو، دفاعي قراردادونو او ستراتیژیکو نړیوالو ملګرتیاو له لارې ترسره کیږي. حکومت ټینګار کوي چې د دې ستر پلان عملي کیدل به نه یوازې د افغانستان د دفاعي سکتور د پیاوړتیا لامل شي، بلکې لسګونه زره تخنیکي دندې به هم رامنځته کړي او هیواد به د سیمه ییزو دفاعي تولیداتو په مهم مرکز بدل کړي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.